محترم ملګري پوښتنه کړې ده چې یو کس خپلې ښځې ته د شا له طرف نه راتګ کوي، د دې حکم څنګه ده؟ محترم ملګري، که یو انسان غیر فطري طریقه باندې خپل هغه شهوت پوره کوي، نو دا سخته ناروا ده، حرام ده، ګناه کبیره ده. او دې باره کې نبي علیه الصلاة والسلام سخت وعیدات ذکر کړي دي. آن تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الذي اتي امراته في دبورها لا ينظر الله الیه. هر هغه څوک چې هغه خپلې ښځې ته د شا له طرف نه راتګ کوي، الله تعالی به ورځ د قیامت کې ده ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. او په بل روایت کې داسې راځي که یو څوک د خپلې ښځې شا طرف نه راتګ کوي او یا یو د نر نه د نر ګټه اخلي، یعنی بچه بازي کوي، نو الله تعالی به ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. بل ځای کې رسول الله مبارک فرمای ملعون من اتی امراته فی دبورها. دا کس ملعون ده چې داسې یو غیر فطري کار کوي. او حکم یې ښځه ور باندې طلاقېږي نه، خو البته ګناه سخته ده. د زړه د صدق نه باید چې دی توبه وباسي، او دا ډېر لویه ګناه ده او سخت جرم ده. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله دی وایي ان فعل فی الاجانب حد وان فی عبده او امته او زوجته فلا حد اجماعا بل يعذره. علامه ابن عابدین رحمه الله فرمایي دی وخت قاضي که په ده باندې خبر سي او ګواهان قایم سي، نو ده ته باید تعذیر ورکړلی سي. نو ناروا ده، سخت جرم ده. شامی څلورم جلد صفحه 28، همدارنګه مشکات دویم جلد صفحه 953، او همدارنګه سنن ترمذی دریم جلد صفحه 461، همدارنګه سنن ابي داود دریم جلد صفحه 490.